دا مشګان نوري ده. هغه نجلۍ چې د غزني لسګونه بیکاره نور نجونو ته د لاسي صنایعو د زده کړې زمینه برابره کړې. مشګان وایي دې کاري د غزني د یو شمېر نجونو او ښځو پر ژوند مثبت اغېز کړی دی. پر وینا یې لاسي صنایع، ګراف، افغاني کالي او حجابونه هغه لباسونه دي چې دلته جوړیږي او له درکه یې نجونو او ښځو ته څه اندازه عاید په لاس ورځي. زیاتوي 2 کاله کېږي د هنري زده کړې دا ځای جوړ کړی او تر اوسه یې څه باندې 80 نجونو ته یاد هنر ور زده کړی دی. که بیش از 2 دوره 3 دوره که فارغ دادیم، دوره 4م هم هست، 3 دوره را فارغ داریم که بیش از 60 دختر از جه فارغ شده. بیش از 60 دختر و خانم از جه فارغ شده و یاد گرفتن دستدوزی و خیاطی را که فعلا هم در خانه هایشون میتونن کار کنن و درآمد داشته باشن. په غزني کې د نور ولایتونو په پرتله د لاسي صنایعو پیرودونکي زیات دي چې له امله یې د مشګان د لاسي صنایعو د کارخونې په ګډون د لسګونه نورو هغو د فعالیت په غوړېدا کې مرسته کړې ده. د هنري زده کړې د دې کارځای مسؤله له خپلو فعالیتونو خوښه ده، خو له اسلامي امارت د همکارۍ غوښتنه لري. کار ما خوب است دیگه. واقعا خوش هستیم از شاگردای ما، از خود ما که ما میتونیم همچین زمینه فراهم کردیم که به شاگردا یا هم مادرها یا هم خواهرای که جمعه دستدوزی خیاطی یاد بگیرن. خب ما در خانه داشتیم خیاطی، مثلا در خانه میکردیم مثل دیگه خانم ها که نمیتونن در بیرون فعالیت داشته باشن. خود ما هم در خانه خیاطی داشتیم. بعد از او دیدیم که در این منطقه که ما هستیم یا در این قریه که ما هستیم دستدوزی زیاد نیست یا همین بخش خیاطی اصلا نیست، وجود نداشت. ما یک تا کارگاهی را که گرفتیم. بلخوا د یادې کارخونې کارکوونکي له دولت غواړي تر څو ملاتړ وکړي. د دوی په خبره د کور سرپرستی اړ کړي تر څو کار وکړي. ما 4 ماه شد که همیشه کار میکنم. خوشحال هستم که برای ما کار همیشه یا خیاطی یا دستدوزی هر چیز یاد میگیریم. حالا که زیاد از همیشه شاگردا که رفتن فارغ شدن، حالا کارشون در خانه خود خیاطی میکنن، دستدوزی میکنن، گنده افغانی جور میکنن، کالا جور میکنن. من که یاد گرفتم دیگه میرم بخیر یک خیاطی یا دستدوزی در خانه میکنم. زیاد خوش هستیم. دیگه خود دیگه کار نیست دیگه، می خیاطی و دستدوزی و دیگه از که میره کنیم در نفقه اولاد خود برسیم. خواست باز دولت است که خط ما کمک کنه، همکاری کنه، یک جای کار پیدا کنه. و همین زنای افغانستان و دخترای افغانستان کلاگی بیکار بیروزگار است، یا خیاطی یا مرکاری یا دستدوزی یک چیزی کنه، خط مردم کمک شه که مردم اولاد خود نفقه پیدا کنه. د دې کارخونې د مسؤلي په خبره کوي دولت لاسنیوی وکړي نو خپل کار بلا پراخ او لسګونه نور نجونو ته به هم د کار او زده کړې زمینه برابره کړي.